سلامونه نیکې هیلې دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس اتم درس ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ او تاسې پر پیکچرز باندې کار وکړی او پر شیپس باندې مو کار وکړی. نو نن راځو پر آیکنز باندې کار کوو. آیکنز یو نوی کمانډ دی چې دا په 2019 افیس کې په 2019 ورډ کې ور اضافه سوی دی. آیکنز په آنلاین شکل، یعنی کله چې تاسې انټرنیټ ولرئ، تاسو باید انټرنیټ ته وصل یاست، تاسو کولی شئ ډول ډول شکلونه راواخلئ. صحیح دی؟ زه غواړم دغه انالیتکس شکل راواخلم، انسرټ یې کړئ. تاسو کولی شئ د هغه څخه استفاده وکړئ. دا شکلونه موږ تاسو کولی شو په ډېرو ځایو کې په کار واچوو. صحیح دی؟ ځینې وخت ډېر مهم وي زموږ او ستاسو د لیکنې سره، نو موږ غواړو چې هغه راوړو. دا ډول ډول شکلونه دي، هر رقم شکلونه چې تاسو غواړئ. صحیح دی؟ دغه نوي ایموجیز، دا فیسز دا مور اضافه سوي دي. دا تاسو کولی شئ هغه هم استعمال کړئ. ما صرف انتخابوئ، بیا یې انسرټوئ. صحیح دی؟ تاسو کولی شئ د یوه څخه زیات ایموجیز انسرټ کړئ، څو دانې انتخاب کړئ. انسرټ ته راسئ، آیکنز ته راسئ، غواړم دغه دانه انتخاب کړم او دا دواړه انتخاب کړم، دا هم انتخاب کړم، دا هم انتخاب کړه، دا هم انتخاب کړه، انسرټ یې کړه، هغه ټوله درته انتخابوي. صحیح دی؟ 5 دانې مې انتخاب کړې وه. تاسو کولی شئ دا یو شکل ور واړوئ، رنګ ورکړئ، مختلف هغه شکلونه تاسو کولی شئ هر شکل جوړ کوئ کولی شئ. بل موږ او تاسو سمارټ هارت لرو. سمارټ هارت د دې لپاره استعمالیږي تر څو موږ او تاسو خپل معلومات ویژول وړاندې کړو، یا دا رقم وړاندې کړو چې ښه ډول سره معلوم شي. نو دا په سمارټ هارت کې موږ او تاسو لیست لرو. غواړئ د شیانو یو لیست جوړ کړئ، پروسس دی، د یو شي پروسه غواړئ په یو ښه ډول سره تشریح کړئ. صحیح دی؟ اول دا کار باید وشي، بیا دا سایکل دی. کولی شئ د مثال په ډول یو جریان تشریح کړئ. مثال په ډول اول د سهار زه دا کوم، ماپښین دا کوم، مازدیګر دا کوم، ماښام ماخستن دا کوم. دا پروسه دغسې جریان لري. هایرارکي د وراثت لپاره یا د مثال په ډول سره نیکه دی، د هغه څخه وروسته بیا پلار دی او بیا لمسیان دي، نه؟ دا ټوله درجه په درجه راځي. هر یو چې تاسو غواړئ کولی شئ استعمال کړئ. زه مثال په ډول سره زه غواړم چې لیست استعمال کړم. په لیست کې کوم ډول استعمالوئ؟ نو زه ورته وایم زه غواړم داسې یو لیست استعمال کړم یا داسې لیست استعمالوم. صحیح دی؟ اوس په لیست کې لومړی ایټم څه شي دی؟ مثال په ډول سره هر شي چې تاسو ورکوئ. دلته لیکمه چې کمپیوټر، او بیا لیکمه چې کیبورډ، او بیا لیکمه چې ماوس. صحیح دی؟ نو تاسو کولی شئ چې دلته دا رنګونه یې واړوئ، هر رنګ چې ورکوئ، شکلونه یې پسې اړوئ، ډیزاینونه یې. صحیح دی؟ دا فکر کوم ښه ډیزاین. تاسو کولی شئ دلته هم د دوی نومان واړوئ، خو مهم نه دی، دا ایسته هم کولی شئ. غواړم یو بل شیپ پر اضافه کړم، اټ شیپ، تر دا یو بل شیپ اضافه کړم. اټ شیپ بیفور ته در مخه یو شکل اضافه کړم. صحیح دی؟ او اټ بولټ پوینټونه اضافه کوئ. صحیح دی؟ تر ده را لاندې دغه شیان دي. بولټ پوینټونه خو موږ او تاسو ویلي وو. اوس دلته په سمارټ هارت کې څنګه راولو؟ دلته کولی شئ ټاسک پین، هغه ټاسک پین راولئ، که یې ماته ښکاره کړئ. بل موږ او تاسو مطلب یو انتخاب کړی دی، نو زه ورته وایم چې دا ډیموټ شاته یې راوله. صحیح دی؟ پروموټ مخته یې راوله. تاسو کولی شئ یو شاته و مخته کړئ سره. موو اپ لوړ یې کړه، موو ډاون لاندې یې کړه. صحیح دی؟ رایټ لیفټ دا د پښتو لپاره استعمالیږي. که چېرې تاسو پښتو استعمالوئ یا عربي استعمالوئ، نو بیا تاسو کولی شئ چې رایټ ټو لیفټ انتخاب کړئ، نه نو لیفټ ټو رایټ. او غواړئ د هغه چارټ واړوئ، ډیزاین یې واړوئ. دا سمارټ هارت دی، نو زه غواړم چې داسې یو ډیزاین ته واړوم. بیا تاسو کولی شئ د هر یوه سره یو عکس هم انتخاب فرام فایل. غواړم چې دغه عکس ورسره انتخاب، دلته بیا یو عکس ورته انتخابوم فرام فایل، دغه عکس انتخابوم. صحیح؟ تاسو کولی شئ عکسونه هم ورسره انتخاب کړئ. نو دا سمارټ هارت و. بل موږ او تاسو چارټ لرو.
په چارت کې د چارت ډېر مهم ډولونه دي صحیح دي. لاین چارت دی، کالم چارت دی، پای چارت، دا هر یو د جلا شان دپاره استعمالیږي. د مثال په ډول کالم چارت دا موږ کولی شو د دې دپاره استعمال کړو د مثال په ډول په سیم کې چا ډېر نمرې وړي دي، په کوم مضمون کې ډېر نمرې وړي دي. لاین چارت د دې لپاره کولی شي چې استعمال کړم د مثال په ډول په کمپنۍ کې زما خرڅلاو څومره سوی دی، فروش مې څومره سوی دی، صحیح دی. د دغه لپاره کولی شو چې استعمال کړو. پای چارت د دې لپاره کولی شو د مثال په ډول سره په انتخاباتو کې کوم نومان زیاتې رایې وړي دي، موږ او تاسو کولی شو پای چارت د هغه لپاره استعمال کړو. بار چارت یې همداسې، ریا چارت دی، دا هر یو خپل ځان ته دغه لري. زه راځم د کالم چارت یو مثال درته وایم او بیا اوکې کړئ. او د هغه څخه وروسته کله چې د کالم چارت لوړ شو ګوره دې تاسو ته دغه درکوي. نو زه اوس دلته لیکم د مثال په ډول سره چې دلته به نومان ورته ولیکم چې احمد جان خان ولی. دا هر یوه بیا په کوم مضمون کې دلته ورته لیکمه چې مت پښتو صحیح دی او دري. دې څو نمرې پکښې وړي د 40 څخه د 10 وړي دي، 28 وبخښئ 15 صحیح دی، 10 20 10 40 40 15 20 همدا نمرې دي. بیرته به تاسو د اکسل فایل بند کې وګورئ. اوس موږ تاسو ته خپله معلومیږي چې چا ډېر نمرې وړي دي، دغه سیریز چې دي دري کې او په هغه کې جان ډېر نمرې وړي دي. دا څوک دی؟ جان دی او دا خړ رنګ چې دی دا دري دی، یعنې جان څو وړي دي؟ 40. اوس که چیرې دا موږ تاسو دغسې لیکلي دلته به بیرته تاسو راسئ ایډیټ ډیټا ته. اوس دلته موږ ته ډېر نه معلومیږي. تاسو داسې فرض کړئ چې موږ دلته په 100 نفران لرو، په 100 نفران لرو، دا ټوله ډیټا ده، صرف عددونه لیکلي دي. موږ ته به څنګه معلوم شي چې کوم یوه ډېر وړي کوم یوه لږ؟ نه راته معلومیږي. لیکن د چارت په واسطه سره په ډېره اسانۍ سره موږ کولی شو معلوم کړو چې چا لږ نمرې وړي چا ډېر نمرې وړي. نو دا د چارت ډولونه دي، په هر ډول چې تاسو غواړئ کولی شئ هغه راولئ، صحیح دی. رنګونه یې ور واړوئ، هر رنګ چې ورته غواړئ. او بل کویک لیاوټ دی، ډیزاین یې څنګه سره ور اړوئ، صحیح دی. اډ چارت الیمنټ اکسسونه ور واچوئ، دا ټوله د چارت الیمنټونه دي غواړئ چې تاسو ور واچوئ. ګورئ اوس عددونه ور واچوه، مې ور واچوه، نن مې راوله، سنټر په مابینځ کې راوله، ټاپ انساید تاسو کولی شئ دننه پکښې راولئ، صحیح دی. که غواړئ چې د هغه معلومات ته تغیر ورکړئ مازې راځئ ایډیټ ډیټا، تاسو کولی شئ هر څو عدد چې ور تبدیلوئ کولی شئ ور تبدیل کړئ. او بل سلیکټ ډیټا بیرته هم هغه د اکسل فایل ته تاسو کولی شئ چې سویچ راکالم. ګورئ اوس مات پښتو دري دلته دي او نومان دلته دي. زه غواړم دا واړوم، مضمونونه دلته راولم، نومان دلته راولم. اوکې یې که ما سویچ راکالم یې که اوس مضمونونه دلته راغلل، نومان دلته راغلل. بل ډېر مهم شی چې دی هغه سکرین شاټ دی. سکرین شاټ غواړئ د خپل د ډسکټاپ سکرین د یوې برخې څخه یا ټول له ډسکټاپ څخه یو عکس واخلئ. سکرین شاټ راولم، د هر یوه چې عکس اخلئ دا ټوله سته، صحیح دی. زه ورته وایم یا سکرین کلیپینګ، زه غواړم خپل د یو عکس راولم. د کوم ځای څخه؟ د هغه 2 نیک ځای څخه زه غواړم عکس راولم، نو واخلمه. نو بیا دا اوس یو عکس تاسو کولی شئ نور ټول هغه د عکس اپشنونه ورته اپلای کړئ چې موږ تاسو کولی شو یو عکس ته اپلای کړو. نو درنو دوستانو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. که چیرې تاسو د نن ورځې په درس کې کوم پوښتنه لرئ، کوم سوال لرئ، کولی شئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ. نور مو نو وخت نه نیسم، د الله په امان.